اسلامی لارښوونې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونو کې د ابوبکر دغه وروسته او بیا عمر عثمان علي او دا ټول زمون خیر القرون چې څوک تیر شوی دي د اختر په منځ کې او په دې مجالس کې بشیر او شاعرین او زمورونو د چا القاب به پکې نو صفاتونه به پکې نو د یو الله صفاتونه به پکې و ناس به ویل ولاړ به ویل را روانو به ویل تر دې چې امام ودرېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. او دارنګي دام نقل د باندې صحابه کرامونه چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دائم پکې ویل نور دعاګانې ویل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مونږ ته د مطلقاً حکم کړل چې د الله لوی وي. اصحاب کرام چې کم یو الفاظ مناسب ګڼل دي هغه ویل دي. مونږ ته اصحاب کرام الفاظ معلوم دي بحمد الله والمنه. نو دغه د صحابه کرامو د الفاظ ویل د خپل ځان د جوړول نه راته غوړه معلومیږي هغه په سلاش دا تکبیرات پکې ویل پکار دی. یو الله صفت په دې ورځ باندې کیږي زمورونو د بل یو چا صفت باندې کیږي چې پلانکې سه براغله دی او داغه په مرثیه کې شعر وي د مړی مرثیه مده ژوندۍ مرثیه مده ژوندۍ صفات کوم دا کوم نه دا د ورځ زمورونو الله را کړی دا الله صفاتونه کې د بندگانو صفاتونه باندې کې هغه له القاب نور کې کور دې کړل نقصان دی وکړو. دا ورځ بعضی خلکو فقط او فقط د الله لعب او د یو غانو بجانو او د الله د خلاف د پر د ورځ دی بعض خلکو جوړ کړل. حالانکه دا د طاعت ورځ زمورونو په دې کې نسک او دارنګي عبادت پکار دي. اول وخت به پاتې کې غسل به وکي نوې جامې به واغوندي کې نوې نشته نه بیا وینځلې جامې واغوندي عطر به پیدا کې غو په ځان باندې ولګي او په تکبیرات سره به روان شي عیدګاه ته به ځان نه ایمان ته به انتظار کوي چې مونږ شو دغه نورستو خطبه ته کېناستلې او کراتللې خود دې د پچتاته ایمانی فائدہ وشي کېناستل ډېر خدای دراتلو نو ورنه راتلل جائز دي. راتلون کې تمنګ مبتدع نه او په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت ده. چا چې خوخه کینې چا چې خوخه لاړ شي خو کېناستلو کې فائدہ زیاته را یو ده چې انتشار بران شي نملګرو هغه توجه به خراب نشي زنانه به مخکې رخصت کړی شي د غوي سره بلارو کوڅو کې ډقې ونواله شي هغه به په خپل عفت او په پاک دامنۍ او طهارت سره بغیر د شک او د شبهه نه خپل زینو ته ورسیږي. کچا خپل زنانه په گاډو کې راوستلی نو هغه به په گاډو کې ویسي خو لکه انتشار به جوړ نشي د مسلمانانو هغه اتفاق به نه خرابېږي ځکه موږ یو کپات شي غوړه ده د نور لوازم د وجه نه غوړه ده چې د مسلمانانو هغه اتفاق او هغه وحدت نه خرابېږي. شک او شکوک بدر باندې نه راځي سره څنګه منډوي پلان کې چوک ودرېدو هغه پلان کې ځکه ولاړ ته به د خپل ځان د شک نه خلاص په دې کې به خیر وشي ان شاء الله. نو بعض انسانان د ورځ د دقه نقصاناتو لپاره خاص کړل هر هغه څوک چې د الله طاعت پکې نه کوي بندگی پکې نه کوي صدقات پکې نه کوي ورکړه پکې نه کوي او ضحیت نه حاضرېږي بس چې ته گاډه پیدا کړل سکوټر پیدا کړل یو پارک ته رسیږي او د جنانو سره ګډ وډ اختلاط کوي دا انسانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه خلاف کوي. کدا کار کفر ته ورسره کافر دی په خبره خو پويږي کنه کدا کار ګناه کبیره ته ورسره مرتکب د ګناه کبیره دی کدا کار رسم او رواج د پیغمبر د طریقې نه خلاف روان دی کدا کار بدعت او بدعتي او مبتدع لیکي زمورون کړنې په دې ورځ بدل راځي مخه ته که هر رقم کړنه دی وکړه امق سړی ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع او دغه صحیح امتی بني حسابېږي چې دغه سره بستا د مینه یو دغه د طریقې مینه به بزړه کی 93 یو واتساپ